اوکې بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې راځو د BCD کمانډ په واسطه موږ پات چینج او څه چینج او پات د پات نه مقصد څه شی دی. ګورئ ښه تاسو ته زه دا انټري یو ځل د BCD وښایم چې د دې ځان سره رقم دې ځان سره انټري ساتي ښه د اپریټنګ سیسټم سره نه رالوټېږي ښه چې کله BCD وایي وینډوز بوټ منیجر وایي زه به ځمه سی ډرایو ته په سی ډرایو کې وینډوز ته ځمه په وینډوز کې به سیسټم 32 ته ځمه او په سیسټم 32 کې به وین لوډ ډاټ EFI په نام فایل دا رالوډ کوم. دغه د وینډوز چې کوم بوټ لوډر دا به رالوډ کوم چې دا مې رالوډ کو بیا د کار دی چې دا اپریټنګ سیسټم رالوډ وین ایور که چېرته دغه فایل کې کرپشن راشي یا دا پات چینج شي اپریټنګ سیسټم به نه رالوډ کېږي. د سیټ پات کمانډ په واسطه به موږ ټربل شوټینګ کوو دا پات به بېرته نارمل څه ته لوډ دغه کوو. تاسو ته به څه معلوم وي چې کله ټربل شوټینګ کوئ ښه ګرانه پات به تاسو ته معلوم وي. پات څه شی سی وینډوز سیسټم 32 وین لوډ ډاټ EFI په GPT کې وین لوډ ډاټ EXE په MBR کې چې ته مو پام وي. صحیح ده. زه به راشم دلته پریکټیکل به انشاءالله وروسته دا به کمپیوټر باندې پریکټیکل وکړو او دلته ورچوالایزیشن کې به موږ صحیح ده. کار یو رقم دی ښه چینجز د بوټ لوډر په پات کې راولو کنه تو بوټ لوډر په پات کې راولو. یس چینجز موږ بوټ لوډر دا د وینډوز بوټ منیجر چې دی دا انټري ویډیوګانې مخکې ګوره تاسو مسینګ کړي دي دا انټري اتوماتیکلی EFI بوټ منیجر خپله جي کوي ښه هغې ته ستاسو اړتیا نشته چې تاسو پکې چینج راولئ. Bcdedit دلته وګوره د سره شته انټري که نه وینډوز سیسټم 32 وین لوډ ډاټ EFI نو زه به راشم Bcdedit به کوم /set کراته پات چینج وم سی ته لاړ شه په سی کې د خان په نامه یو څه دی فولډر دی Bcdedit کمانډ وهم پات چینج شو وایي زه به سی ته ځم او په سی کې به وایي خان ته ځم. صحیح شو دا پات سره یاد شته چې مخکې پات چې شو مخکې پات وینډوز سیسټم 32 بوټ لوډ ډاټ EFI دې د انشاء الله موږ سیسټم 32 وین لوډ ډاټ EFI نو زه چې کمپیوټر نیکسټ ریسټارټ کوم ګوره دا ورچوالایزیشن ریډي کې جاری دغه کوي خو تاسو ته یو بلو سکرین درکوي. بلو سکرین چې درکو ته مجبور یې چې وینډوز ریکوري انوایرمنټ ته لاړ شي په هر طریقه چې هغه تاسو ما طریقې ښودلې دي خو دلته چې زه یو څه ریسټارټ کما دی ګوره اتوماتیک ورسره دې ګورته ګوره دې کې اتوماتیک اوس راځي دی یو مشکل پیدا کوي او اتوماتیک خپل ریپیرینګ کوي ښه اتوماتیک ریپیر خپل ټریګر کیږي ګوره ښه ګوره پریپیرینګ اتوماتیک ریپیر ټریګر شو کوشش کوي چې دا را جوړ کی چې را جوړ کو صحیح ده کني ایڈوانس اپشن ته خو دې خاصه خپل وړي. دلته چې کله راغلی ګوره ټربل شوټ ته به راشي مشکل حل نه شو کړی ښه ټربل شوټ ته به راشي او کمانډ پرامپټ ته به راشي دلته کوم یوزر نه په توګه ته دغه کېږي د هغې پاسورډ به ورکړي تا ته به CMD را خلاصه شي. دلته تاسو لږ Bcdedit واخلئ دلته به وګورئ چې څه دي خان دی که نه خان نو دلته به ته راشئ ګرانه او څه به وکړې Bcdedit /set کراته پات یو خبره درته وکړم چې پات کې بیا سی ډرایو ته اړتیا نشته چې سی ورکوي بیا نه راجګي ښه ورته ویې ولې دلته د ډیوایس باندې هم دې پسې ویډیو کې خبر کړو دلته ډیوایس څه شی راغستی دی سی نو سی خو هسې هم راغستی دی که سی تاسو ورکوئ ګوره بیا یې نه راخلي ښه بیا یې وایم سی به نه ورکوئ اټومیټیک شروع وکړئ وینډوز سیسټم 32 وین لوډ ډاټ EFI او دا به انټر کوي چې انټر مو کوس ته لاړ شي Bcdedit یو ځل بیا چک کوي چینج شوی دی نه دی چینج شوی خبرې ولې ګوره دلته څه وایي زه دا تغییرات چاته ورکړم دلته وګورئ قاري صاحب د دې وینډوز بوټ منیجر دلته هغه آیډنټیفایر څه شی دی ډیفالټ دلته اوس تاسو سره د ما سره کار راځي نمبر ته اړتیا نشته ډیفالټ ولګوه نو دلته به داسې کار کوه مغه کمانډ دی زه همغه کمانډ راوړم سیټ نه مخکې دلته راځم ورته سیټ کا پات سیټ کا خو چاته ډیفالټ او ډیفالټ څوک دی همدا دی که نه ډیفالټ ورته هم سیټ کا همدې ډیفالټ ته دې نه تاسو معلوموئ ښه دې ګوره چې کله داخل د وینډوز کوم دې ته کرنټ لیکلی و ځکه هغه وخت کې دا رالوډ و او اوس دا رالوډ دی د وینډوز ریکوري انوایرمنټ کې خو څه نه رالوډ ګوره دلته ډیفالټ لیکي از ډیفالټ دا دی پاتې چینج کا وین ګوره غلطي خو نه لیکلی وینډوز سپیل کی وینډوز سیسټم 32 وین لوډ ډاټ EFI یو دوه مشکلات دی یو به ډیفالټ لیکي
خو دلته وبره ګور چې دې اډنټیفایر څه دی هماغه به لیکي که کرنټ به لیکي که ډیفالټ به لیکي بل ډرایو لیټر په دې نه کېږي ګور دلته اټومیټیک راجي کړی دی چې سی ته خو به زه دا ډیوایس هم اوس مونږ چینج وکړو انټر اوس به راشم BCD edit اوس صحیح شو سی ته وینډو سیسټم 32 window.api ایکسیټ اوس به نارملی لاګین شم که کوم مشکل مو غلطي مو نه کړي اپریټینګ سیسټم به سکسسفولي هالوډ شي نو د پات کمانډ په واسطه موږ پات چینجو چې دغه اصلي فایل دا راجګ نه کړي دا موږ خو خوند پر دا مشکل جوړ کړو دا مشکل موږ سره جوړ دی شي به موږ داسې حلوو صرف دغه دوه خبرو ته مو پام وي چې یو ډیفالټ ګوره که زه لاګین شم اوس به دا ډیفالټ نه ښه بیا به کرنټ وي ځکه بیا خو رالوډ شو که نه نو دا آیډنټیفایر چینجز کوي صحیح ده آیډنټیفایر په مفهوم اوس پوه شي چې ډیفالټ موږ دوه کرلی براکټ کې وایي لیکو ډیفالټ لیکو کرنټ لیکو چې دا څیز یوازې هم دې دغه ته اپلای شي صحیح ده او بل دا سی ډرایو به تاسو نه لیکئ ځکه هغه اټومیټیک هغې جګ کړی وي که دې ډیفالټ پسې هماغه کوډ بیا واچو هغې نه هم کار کوي مشکل نشته ویلیو یې واچو خو دا اسانتیا راته رایستې ده BCD edit ګوره اوس یې چې شی ولیکل دا آیډنټیفایر ریبوټ کرنټ ځکه دا رالوډ شو کرنټ معنا دا هغه اپریټینګ سیسټم چې اوس رالوډ دی ډیفالټ معنا کوم چې ډیفالټ وي دا دوه آیډنټیفایر دی یو بل هم شته تاسو دا دوه بس دا دوه زده کړئ را ډېر شي صحیح ده